مننه. ورشه ری باره یار خبر کړه چې یاریږي دی نه. ورشه ری باره یار خبر کړه چې یاریږي دی نه. د خپلې مینې کیسې هر چاته په جار دی کوي. ډېره زیاته مننه. همدا زم به په نوما باندې پښتو یو کتاب یې هم چاپ دی او دومره پاپولر کتاب دی، مشهور کتاب دی چې روان مخکې به سیکنډ یا دویم ایډیشن به هم چاپ کوي. فراق افریدي له بلنه ورکوم چې روشي او په خپلو خیالاتو ولمنځي. هغلی فراق افریدي. الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ثاقب صاحب پابندي لګولې وو خو یو دوه شعرونه او بل لنډ غزل صدر صاحب په اجازت باندې چې د ولفتونو خو ګراني ده یاره، د ولفتونو خو ګراني ده یاره، د نفرتونو ارزاني ده یاره. مننه. او تیرا تراشه چې لږ رنگ د سپین شي، تیرا تراشه چې لږ رنگ د سپین شي، د پېښور سخته ګرمي ده یاره. مننه مننه. تیرا تراشه چې لږ رنگ د سپین شي، د پېښور سخته ګرمي ده یاره. لنډ غوندې غزل چې اول به ما کوو اوس ماله انتظار دی کوي. ثاقب صاحب اول به ما کوو اوس ماله انتظار دی کوي، که انتظار کولی نشي نو خپل کار دی کوي. او که څوک د ګل په غیږ کې غواړي چې خوبونه وکړي، که څوک د ګل په غیږ کې غواړي چې خوبونه وکړي، نو د بلبل په شانت شپې ورته په خار دی کوي. مننه. ورشه ری باره یار خبر کړه چې یاریږي دی نه. ورشه ری باره یار خبر کړه چې یاریږي دی نه. د خپلې مینې کیسې هر چاته په جار دی کوي. مننه. په نن سبا کې یم کیدی شي چې وطن ته لاړ شم، په نن سبا کې یم کیدی شي چې وطن ته لاړ شم، ما لکه ځان سینګاروي څوک نو تلوار دی کوي. او زه ساده نه یم چې په ښکلو باندې وار وکړم، زه ساده نه یم چې په ښکلو باندې وار وکړم، ښکلي په ما باندې کوار کوي نو وار دی کوي. ډېره مننه.